غزل مې راوړی د هغې مطلب داسې ده چې د خپل امید هغه یو تتې شان رڼا ته ګوري د خپل امید هغه یو تتې شان رڼا ته ګوري لیونی شوی دی په هر تصویر کې ما ته ګوري واه واه ډېر ښه دی مننه وایم قابضه دی زه ستا په زړه او ذهن باندې وایم قابضه دی زه ستا په زړه او ذهن باندې مدام مې شک وي چې په زړه کې به اوس چا ته ګوري ډېر ښه دی ډېر ښه دی بیا ووایه دا شعر وایم قابضه دی زه ستا په زړه او ذهن باندې مدام مې شک وي چې په زړه کې به اوس چا ته ګوري ډېر ښه دی مننه هغه زما د احساساتو ژبه زده نه کړله هغه زما د احساساتو ژبه زده نه کړله زما په سترګو کې د خپل عکس ښکلا ته ګوري ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېره مننه د محبت په لار کې هره قرباني ورکړې د محبت په لار کې هره قرباني ورکړې پښتنې پیغلې همیشه خپلې حیا ته ګوري ډېر ښه دی ډېره مننه او د سترګو جنګ به دې د زړه تر جنګه نه راوستې د سترګو جنګ به دی د سترګو جنګ به دې د زړه تر جنګه نه راوستې چې وخت ظالم شي بیا نه درد نه مسیحا ته ګوري ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېره مننه چې تعین د خپل منزل حسینه نشي کوي چې تعین د خپل منزل حسینه نشي کوي دا لیونی وي چې په مخ کې ځي او شاته ګوري ډېر ښه دی حسینه کول په دومره ښکلې غزل زما لخوا ډېره مینه ومنه ډېر داد ومنه ډېره مننه ویجان ستا مننه کور دې ودان उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe at Pearl Pakistan TV.